مبارک هندوستان افغان کرکټ ملي لوبډلې ته نوی میدان ورکړ. سلام او مینه خوږو کتونکو، وخت مو بخیر. د هندوستان د کرکټ د کنټرول ادارې د اګست په 8 نیټه د پنجشنبې په ورځ د یوې ناستې په ترڅ کې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته په هندوستان کې نوی میدان د کورني میدان په توګه ورکړ. افغان لوبډلو د کلونو راهیسې په عربي متحده اماراتو او هندوستان کې د نورو لوبډلو سره په خپل کوربتوب لوبې کوي او د میلمنو لوبډلو میلمه پالنه له هیواده لرې په نورو هیوادونو کې کوي. په تیر کې افغان لوبډلې دلته په هیواد کې د معیاري لوبغاړي یعنې میدان د نشتون او په خپل اصلي ټاټوبي د امنیت د نه موجودیت له امله لوبې په بهر کې کولې او دا لړۍ لا هم روانه ده. په لومړیو کې د افغان لوبډلې هوم ګراونډز یا کورني میدانونه په عربي متحده اماراتو کې د شارجه او یا هم شیخ زاید کرکټ میدان و. خو د 2015 کال را په دې خوا افغان کرکټ بورډ له هندي بورډ سره تر خبرو اترو او موافقې وروسته په هندوستان کې 2 میدانونه ترلاسه کړل. دا 2 میدانونه کشمیر سره خورا نږدې دي. ګریټر نویډا او ډیراوډن هغه 2 میدانونه چې افغان لوبډله پکې د زیمبابوې او آیرلینډ کوربتوب کړی دی. همدارنګه د 2013 کال په وروستیو کې د بنگلادیش کوربتوب هم وکړ. د افغان لوبډلې لپاره په هندوستان کې نوی لوبغالید هندوستان کرکټ بورډ ویلي چې د افغان کرکټ بورډ په غوښتنه یې افغان لوبډلې ته په هندوستان کې نوی میدان په واک کې ورکړ. هندي کرکټ بورډ افغان لوبډلې ته لکناو په نامه نوی میدان په اتر پردیش ایالات کې ورکړی. لکناو سیمه د نیو ډیلي څخه 532 کیلومتره لرې جنوب ختیځ خواته پرته. دا میدان په لکناو سیمه کې موقعیت لري او د میدان نوم اټل بهاري واجپای دی. اټل بهاري واجپای یو وخت د هندي حکومت مسؤل چارواکي هم و. افغان کرکټ بورډ له وړاندې د نوي میدان غوښتنه کړې وه خو هند اوس د غوښتنه ومنله. تر دې وړاندې افغان کرکټ بورډ له هندوستان غوښتي وو چې افغان کرکټ لیګ به په هندوستان کې ترسره کړي خو هند دا غوښتنه رد کړې ده. د دغه نوي میدان پریکړه په داسې حال کې وشوه چې په کشمیر کې د هندي پوځ لخوا بیړني حالات اعلان شوي او له پاکستان سره یو ځل بیا اړیکې خړې شوي دي. نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مر سره تر پایه ولیده. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.